الحمد لله العزيز الحميد الودود، والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د ټولو نه مخکې چې زه خبرې وکړم د حافظانو مبارکي د دې استادانو ته، خپلوانو، کورنۍ او د دې منطقي خلکو ته، ټول حاضر مجلس ته الله مبارک. مسلمانانو دا یو علمي مجلس ته، موږ ته د افتخار مجلس ته، موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې الله د موږ په افغانستان کې هر کلي کې یوه مدرسه پیدا کړه او په کلي کې مدارس پیدا شوې. دا یو د خوشحالۍ خبره ده. عوام ورونو، زه خپله ډېر ګرځېږم. څومره وخت مخکې غوربند د هیر په نامه یو درې ته چا بولی وم د سربندۍ لپاره. ما ته هلته خلکو ویلې چې دا د اسلام په تاریخ کې به دا اوله جلسه په دې دره کې وي. یعنې دومره غټه دره واله کېدی چې ډېر خلکو به لیدلي وو. دماغ خپل په ژوند کې چې زه ډېر ګرځېدلی یم. خلک وایي بدخشان ډېر نادر منطقې لري، خو دا د بدخشان نم ډېر نادر دی. خلک دومره خلک پکې راغلي چې د حد نه زیات خلک، دومره د خلکو مینه د علماو سره وه، دومره د خلکو مینه د الله د قرآن او د حافظانو سره وه چې که زه کوم توصیف وکړم بیا به مبالغه راشي. نو زه په دې ډېر خوشحاله شوم چې الحمدلله 1400 کال د تاریخ د اسلام تېر شول، هلته لا مدرسه نه وه. الله اوس مدرسه جوړه کړه او هلته الله د دین حافظان فارغان کړل. یعنې دومره په شوق باندې خلک په پښو راغلي وو، ځکه د موټر اکمالات هلته داسې په اسانه نه کېدل. د حد نه ډېر علما راغلي وو، ډېر مسلمانان حاضر شوي. همداسې ډېر مثالونه نور شته چې هغه ځایونو کې 1400 کاله الله د دین مدرسه نه جوړوله، اوس هلته د دین مدارس موجودې دي. په دې خبره لږ عوام ورونو، د مجلس ګډونوالو ورونو، دا یوه معجزه ومنئ. موږ به مخکې اورېدلي د رسول الله زمانه کې سپوږمۍ شق شوله، د رسول الله زمانه کې اوسنې حنانې ژړل. نن یوه لویه معجزه دا ده چې ټولې کفري دنیا د علماو ختمولو پسې راخیستلې. نن په هر کور کې عالم الله پیدا کړو. قسم ده دا معجزه ده، تاسې ورته لږ فکر وکئ. نن په هغه کور کې الله عالم پیدا کړ چې هغې سندرغاړې په دنیا کې شهرت درلود. ناز اقبال په نامه باندې یوه سندرغاړې ده، الله یو د دې ته هم هدایت وکړي. د دې لور الله حافظه کړه. نن چې کفر اراده درلوده چې اسلام نسکور کي، نن کافرانو اراده درلوده چې کوم ځای خو چې د موږ د هغه د موږ ده، کوم ځای کې چې مسلمانان دي هلته به اسلام ختم کړو. نن په هر کور کې الله عالم پیدا کړ. نن په هغه کلیو کې الله علما پیدا کړل چې تصور یې نه څو کېدی. دا د قرآن یوه معجزه ده. ځکه د اسلام په تاریخ کې دومره زیاتو کافرانو اراده نه وکړې چې مسلمانانو د اسلام دین ختم کړي. خو الحمدلله نن خیرآباد کې هم 2 مدرسې شوې. نن د چارسیا په هر کلي کې الله یو مدرسه پیدا کړله چې په تاریخ کې مدارس یې داسې په جوش باندې نه وې تېرې شوې. نن د افغانستان په هر ولسوالۍ کې، په هر کلي کې الله مدرسه پیدا کړه. دا عوام ورونو یو معجزه ده. څوک چې مخالف یې تسلیم شئ، څوک چې د مدارسو د علماو مخالف یې ویې منئ، ځکه نن الله اراده کړې. مخکې مولي صاحب ویلي: من آذ لي ولیا فقد آذنته بالحرب، رواه ابو داود فی سننه. څوک چې د ما اولیاو ته ضرر رسوي، ما ورته اعلان د جنګ کړی. د الله د اعلان د جنګ کله څوک لري؟ ته اراده د ختمولو د دښمني لري. الله دا حافظان جوړ کړل. دغه هر کلي کې الله هره ورځ همدغه مسئله روانه ده. الله یې په مخ باندې بیایي. نه کامیابېږي. ځان مه ختموه، دنیا او آخرت مه ختموه. راځه د زړه د اخلاصه، موږ تا نه دنیا نه غواړو، صرف د الله د قرآن په خاطر باندې، د الله د دین په خاطر باندې د علماو اعانت او ملګرتیا وکړه. بس خیر ده، جب خدمت موږ سره مه کوه، موږ الله لرو.